د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو تور پلانونه د ټي ټي پي سره زرګري جګړه د ګیلامن شهادت ملتپال حرکتونو ته دام وزیرستان کې امریکایي پوځیانو ته هډه ورکول او پاکستان ته د ډالرو رسیدل تاریخي رازونه او حقیقتونه همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ پر مرکزونو روان بریدونه زرګري او جعلي دي. په بله معنا دا بریدونه خپله د پاکستاني ستراتیژیستانو له لوري پلان شوي او ممکن په راتلونکو ورځو کې دې ته ورته نور هم عملي شي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې د عزم استحکام په نوم د خپلو نویو اعلان کړیو عملیاتو د ترسره کېدو لپاره یو نریټیف جوړ او عام کړي، یعنې هڅه کوي هلته خپله مداخله او عملیات لوسونو او نړۍ ته د یو اشد ضرورت په توګه وکړي. کله چې افغانستان سقوط شوی نه و د ټي ټي پي ټوله جنګیالي په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې میشت و. په هغه وخت پاکستان پوځ د دوی پر ضد عملیات نه ترسره کول، اما اوس چې دوی خپله دا ادعا کوي او وایي د ټي ټي پي جنګیالیو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پر موږ بریدونه کوي، نو بیا څنګه او په کوم دلیل په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي؟ د دوی په وینا ټي ټي پي خو په افغانستان کې ده، حتی که په قبایلي سیمو کې هم شتون ولري نو شمیر به خورا کم، یعنې د دې وړ نه وي چې پر ضد یې دومره لوی عملیات پلان شي. بیا ولې او څنګه یو وخت د ټولې ډلې پر ضد عملیات نه کېدل، خو اوس د ډېر کم شمېر جنګیالیو پر ضد عملیات پلانېږي؟ دا ځکه چې اصلي مسله دا نه ده. اصلا مسله تر هغې کچې هم ډېره خطرناکه ده چې خلک یې فکر کوي. د دې عملیاتو په اړه د پښتنو ترمنځ تر ډېره یوازې دا معمول ذهنیت موجود دی چې ګویا د پاکستان اقتصاد خراب شوی، اوس غواړي له دې لارې ځان نړۍ ته د ترهګرۍ قرباني وکړي او په دې توګه د مرستې په نوم ډالري کڅوړې ترلاسه او بیا بیرته له قبایلو راووځي. خو کیسه یوازې دومره نه ده، هو دا هم د دې قضیې یوه برخه ده، اما یوازینۍ برخه یا موخه نه ده، یا په بله اصطلاح دا یوازې د پاکستان موخه ده او تر ډېره حده د دې لویې لوبې یو فرعي اړخ دی. اصلا د عملیاتو اصلي او ستراتیژیکي موخې د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو دي چې غواړي په وزیرستان کې د نړیوالې ترهګرۍ ضد مرکز په نامه یو نظامي اډه جوړه او پر اساس په سیمه کې خپلې ستراتیژیکي ګټې وساتي. په دې اړه پخوا څو نښې منځته راغلي چې تر ټولو تازه او وروستۍ هغه په 13 جون میاشت کې د امریکا او پاکستان ګډ پوځي تمرینات و چې د ترهګرۍ ضد جګړې او تحرکاتو پر وړاندې د پوځي وړتیاو لوړولو په نامه یې ترسره کړل. بله نښه قبایلي سیمو ته د امریکا د پوځ لوی درسیز جنرال مایکل کوریلا راتګ او هلته څېړنې وې چې د روان کال په می میاشت کې، یعنې 2 میاشتې وړاندې ترسره کړې. تر دې لا مخکې د 2022 کال په ډسمبر کې هم د امریکا یو لوړپوړی پوځي پلاوی د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتو سیمو څخه لیدنه وکړه. که څه هم د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ویل کېږي په سیمه کې د دې هېواد استخباراتي څار او حضور د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی، خو د دې سربیره هم امریکایي چارواکو د خپل فزیکي نشتون کبله ډاډه نه ښکاري او ویره لري چې د دې تشې څخه په استفادې به د امریکا 2 ستر سیالان روسیه او چین په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخېدو هڅې وکړي. د دې هر څه د رامنځته کېدو لپاره څو پړاوونه موجود دي چې په منظم ډول به یو ترسره کېږي. په لومړي پړاو کې ممکن د پاکستان پوځ د ټي ټي پي سره په جګړه کې د ماتې او تمثیل وکړي او ډېر ژر بیرته راوګرځي. دوی به سیمه په بشپړه توګه ټي ټي پي او ملګرو ډلو ته پرېږدي. دا هغه پړاو دی چې پر قبایلي او ځینو نورو سیمو به د اسلامي نظام تر نامه لاندې او حکومت اعلانېږي او په ډېرې تیزۍ سره به په یادو سیمو کې په یو شمېر پلان شوو کړنو لاس پورې کوي چې یو یې د ملت پالنې د هغو بوټو کل چې په تیرو څو کلونو تازه په دې سیمو کې رازرغون شوي دي. د پاکستان له موخې او همدا ده دا به په حقیقت کې پر پښتونخوا او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو باندې یوه تیاره دور وي چې تیریږي او اغیزې به تر ډیره پاتې وي. تر دې وروسته به په دوهم پړاو کې د امریکا په مستقیم ملاتړ د پاکستان پوځ د قبایلي سیمو څخه د ترهګرو د شړلو اصلي عملیات پیلوي او هغوی به شړي او له منځه وړي، خو ځای به یې د نړیوالې ترهګرۍ ضد مرکز په نوم د امریکا یوې نظامي اډې ته پرېږدي. په هر صورت په لر وطن د توقع خلاف سخت او ډیر بد حالات راتلونکی دی. سړی چې د پښتنو فعلي برباد او کمزور وضعیت ته ګوري له ډاره د ځان سره هم نشي تحلیلولی، ځکه د دوی اوسني پاشلي او مستقیم وجود ته په کتو ډیر واضح ښکاري چې د دې لوبې مخنیوی نشي کولی او حتمي ده چې قرباني کیږي. بله خبره دا ده چې د دې هر څه د بریالي ترسره کېدو لپاره د پاکستان ریاست بیا هڅه کوي چې منظور پښتین او په ټوله کې پښتانه بوخت وساتي او پرې نږدې چې تمرکز یوازې جی ایچ کیو پر اقداماتو شي. د همدې لپاره د ګیلامن د شهادت په څیر یوه لویه غمیزه رامنځته
کړه. دوی پوهیږي چې په تیرو 6 کلونو کې د منظور او نور ملتپالانو په هڅو پښتانه بیداره شوي او په اسانۍ سره د هر څه ته د ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. پښتانه باید پوه شي چې د دې بې رحمه لوبې مخنیوي پرته له یووالي او متحد کېدو شونې نه دی. ټول ګوندونه او پارټۍ باید خپلمنځي اختلافات څنګ ته کړي او په اوس وخت کې یوازې پر یوه ګډ او مشترک روایت چې د پښتون ژوند او خیر دی راټول شي. د دې سربېره عام ولسونه باید په هیڅ صورت پرې نږدي چې پر خاوره د امریکا نظامي اډه جوړه شي. دا که په هر هدف وي پښتون قام ته پر اوږد مهال کې درانه زیانونه رسیږي. دا به پر پښتني خاورې د افراطیت د لا ډېرېدو لامل شي او په پایله کې به جګړه له نیمې پېړۍ څخه تر بشپړې پېړۍ پورې ورسیږي. لهذا غوره ده 100 ځله غوره ده چې په هغه ملي پاڅون کې شهید شي چې موخه یې د خپلې خاورې څخه دفاع وي، تر دې چې وروسته به دې جرم ووژل شي چې ته یا ورور دې ولې د امریکایي نظامي اډې تر څنګ لیدل شوي یاست. حتی که امریکا اډه هم نه جوړوي باید پر خپلې خاورې نه یوازې د پاکستاني ځواکونو د زرګري او ډالري عملیاتو مخه ونیسي بلکې د شر او فساد د هغو ټولو ډلو پر خلاف ودرېږي چې موخه یې ستاسې د بچو راتلونکي بربادول وي. پښتنو ته بویه چې هر څومره ژر سره راټول شي او په ګډه د خپلې خاورې د دفاع لپاره یوه قاطع دریځ او تګلاره رامنځته کړي. لیکنه له فیسبوک څخه اخیستل شوې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.